أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ملګرو سره رهي دي، خو ابوبکر رضی الله تعالی عنه یو څه وخت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر شا رهي وي، څه وخت وروسته بیا تر مخ رهي سي، څه وخت وروسته بیا راسته طرف ته ځي، څه وخت وروسته بیا چپه طرف ته ځي، یعنې دې خوا ها خوا ته کېږي. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رهي دی، حتی شاوخوا هم نه ګوري، فقط قرآن مجید وایي او رهي دی. څه وخت وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته متوجه سو چې ابوبکر رضی الله تعالی عنه هر ګړی دې خوا ها خوا ته کېږي. پوښتنه یې ځینې وکړه، ویل یا ابابکر څه درته پیښه ده چې مخ او وروسته کېږي؟ ابوبکر رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله، یو وار مې په فکر کې راوګرځې چې کمین به درته نیولی وي، یعنې یو څوک به په مخ کې پټ درته ولاړ وي، نو د مخه سم. بیا مې په زړه کې راوګرځې چې د شا د خوا څوک حمله ونه کړي، بیا تر شا سم. بیا وایم څوک د بغل د طرفه حمله ونه کړي، نو د یوه اړخ او بل اړخ ته ځم. ورونو، ښه متوجه سئ، دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر ساتنه د صدیق اکبر حرص و. د ده صلی الله علیه و آله وسلم د ساتنې په سبب یې پر یوه ځای طاقت نه کېدی، لکه پتڼ شاوخوا پر راګرځېدی. په فارسی کې شاعر وایي یک جان چه متاعی است که سازم به فدایت، اما چه توان کرد که موجود همین است. یعنی یو روح دون متاع، دون قیمتي شی نه دی چې تر تا یې قربان کم، مګر څه وکم، زه دغه لرم، نور شی را سره نسته. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطمینان او د زړه ډاډ ورکړي، ویل ان الله معنا، الله عز وجل زموږ سره دی، مه بیریږه. نو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه زړه هم پر آرامه سو. پس له څه وخته څخه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ولیده چې ډېر لرې یو سړی پر آس سپور دی، په ډېره چټکي او تیزي سره په دوی پسې را رهي دی. ویل یا رسول الله، هغه سپور سړی په موږ پسې را رهي دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه ورته کتل، پر خپله لار رهي دی او قرآن مجید وایي. مګر د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فکر په دغه سړي ډېر بند دی، هغه ډېر تیز را رهي دی او وار په وار ورنږدې کېږي. ابوبکر رضی الله تعالی عنه په تشویش او پریشانی کې دی، ځکه هغه سپور سړی ډېر ورنږدې سو، دونه ورنږدې سو چې د هغه ځایه څخه دوی په نیزه ویشتلی سي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله، ډېر رانږدې سو، د هغه ځای څخه مو ویشتلی سي. دلته نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا وکړه، ویل اللهم اکفناه بما شئت، الهي په هر شي او هره طریقه چې ستا خوښه وي موږ د ده څخه وساتې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دعا څخه نو فارغه سوی چې د سراقه د آس پښې په مځکه ننوتې. مځکه هم سخته او ډبرینه مځکه ده، خو د آس پښې په مځکه ننوتې او سراقه د آس څخه ولوېدی. سراقه وایي قسم په الله، تر دغه ورځې د مخه هیڅ وخت د آس څخه نه وم لوېدلی. دا اول وار و چې د آس څخه لوېږم، او بیا مځکه سخته او ډبرینه هم ده، د آس پښې څنګه په مځکه ننوځي؟ کم وخت چې د آس څخه ولوېدم، د هغه غوښې جعبه مې راویسته چې موږ به پال په اچاوه، چې دا د دوی دین او عقیده وه. نو مې د غوښو څخه یو غشي د فال پر قسم راویستی چې آیا په دوی پسې سم که یا ضرر ورسوم که یا.
داسې غشی راووتی چې زما د مقصد مخالفه لیکنه پر سوې وه. د فال یا غشي په خوله مې ونه کړه. بیا پر آس سپور سوم. دونه ورنږدې سوم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قرائت مې اورېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هیڅ نه راته کتل، خو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه زما خواته ډېر ګوري. دا وار مې بیا د آس د مخ پښې تر زنګنو په مځکه ننوتې او زه د آسه ولوېدم. بیا مې په زوره آس راپورته کړ او د آس پښې د مځکې څخه په ډېر تکلیف راووتې. کم وخت چې د آس پښې د مځکې څخه راووتې، د هغه ځای څخه یو ځلېدونکی ګرز لکه دود راووتی او د اسمان خواته پورته سو. بیا مې هغه خپل غشي راویسته. د غشي څخه بیا داسې غشي راووتی چې زما نه و خوښ. اوس نو سراقه پوه سو چې دوی ساتل سوي دي، څوک نسي ورنږدې کېدلی. نو مې ورنارې کړه الامان الامان. اوس سراقه امان غواړي. حال دا چې دی د دوی په وژلو پسې رارهي سوی و. دوی هم ودرېده. سراقه وایي زه پر آس سپور سوم او ورغلم، او دا حالات چې ما ولیده ما ته دا را معلومه سوه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دین به ښکاره او غالبه سي. نو مې ورته وویل چې ستا قوم پر تا 100 اوښه جایزه ایښې ده، او په هغه حالاتو مې خبر کړي چې خلقو د ده په باره کې څه فکرونه درلوده. او بیا مې ورته وویل که خواړه او کالیو ته ضرورت لرې درته رابیوړم. دوی شی ونه غوښتی، فقط ویل زموږ حال وساته، یعنی چاته مه وایه. ما ویل دا چې زه ستاسې حال ونه وایم د دغه په مقابل کې څه شي راکوئ؟ ورونو ښه متوجه سئ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه ورته وویل چې د مدینې څخه به اوسکي یا خرما درته راولېږم، او نه د کومو پیسو وعده ورکړه، بلکې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل څنګه به یې یا سراقه چې د کسرا وشي ستا په لاس وي. ورونو تاسې ته معلومه ده چې د فارس و پاچا ته کسرا ویل کېده چې په هغه وخت کې د مځکې پر مخ تر ټولو لو پاچهي وه، او د دغه کسرا به د سرو زرو وشي په لاس وه. اوس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سراقه څخه پوښتنه کوي چې د کسرا وشي ستا په لاس وي، یعنی ستا د زړه احساس به څه وي، څه حال او کیفیت به دې وي. سراقه ته دا خبره عجبه او بیا مفهومه معلومه سوه چې دا څه وایي او څنګه خبره ده. نو ویل کسرا نوشیروان. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو نوشیروان چې د فارس پاچا دی او د هغه وشي ستا په لاس وي. ورونو اوس نو دغه خبرې او موضوع ته یو څه توجه وکړئ. یو نفر چې د خپله قومه څخه په پټه او په هجرت راوځي او د ده پر سر د ده د قوم د طرفه څخه 100 اوښه جایزه ایښول سوي وي او د ده سر یې په کار وي، او دغه اوس د ده سره هیڅوک او هیڅ قوت هم نسته. دغه نفر وایي چې دی به د مځکې د پاچاهانو پر هغه لوی پاچا کامیابه سي او وشي یې وسراقه ته ورکوي. دا نه سره لګېږي، عقل یې نه قبلوي. دا عجبه ده. دغه اوس په خپله د ده سر د خلقو په کار دی او د ده سره هیڅ قوت او طاقت هم نسته، او دی بیا وعده ورکوي چې مسلمانان به د فارس پاچهي اشغال کړي او د کسرا، هغه کسرا چې په مځکه کې تر ټولو لوی پاچا دی، د هغه وشي به په غنیمت واخلي. او دا هم پس له 100 او 200 کلو نه پیښیږي، بلکې ستا په وخت کې به پیښ سي یا سراقه. اوس نو سراقه ورته وایي یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم ما ته د امان یوه ورقه راولیکه. اوس به زه په تا څوک نه خبروم او ته به د امان ورقه رانیوشته کې. کم وخت چې زما و تا ته ضرورت پیدا سو ته به امان راکوې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وویل چې و سراقه ته د امان خط ورولیکه. ابوبکر رضی الله تعالی عنه هم داسې لیک ورکړي چې نوشته سوي وه دغه سراقه د مسلمانانو څخه په امان دی، یعنی هیڅ وخت ضرر نه ورسوي، په دې شرط چې دی به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت خبر و چاته نه وایي. څوک وایي دغه نوشته عامر ابن فهیره رضی الله تعالی عنه وکړه،
څوک وایي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وکړه. سراقه هم هغه نیوشته ورسره واخیسته او رهي سو. واقعا یې دا حال وهي چاته ونه وایه. حتی نور داسې خلق هم په مخه ورغله چې په رسول الله صلی الله علیه و وسلم پسې ګرځېده، خو سراقه به ورته ویل د دې منطقې معلومات ما وکړي، دلته څوک نسته. سبحان الله، د ورځې په شروع کې دی پسې ګرځېدی او د ورځې په آخر کې یې دی چوکیدار او ساتونکی سو. نور خلق هم د هغې لارې د تعقیبولو څخه منع کوي. تقریبا 8 کاله وروسته د حنین په غزا کې سراقه ابن مالک د مسلمانانو د طرفه بندي ونیول سو. دغه لیک او نیوشته په هغه ورځ ښکاره کړه. کوم وخت چې مسلمانانو په جنگ کې ونیوی، ده ویل زما سره ستاسې د نبي د طرفه د امان لیک سته. هغه ویل عجبه ده، کومه ده هغه نیوشته؟ ده هم هغه نیوشته ورته راویستل. صحابه کرامو و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته راوستی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل یوم بر و وفا، یعنی هو د وفا او نیکی ورځ ده، ایله کوي. هغه هم پرېښاوه، رښتیا هم دا وفا ده، ځکه د حنین غزا پس له 2 کاله څخه پیښه سوه او د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خلافت په وختو کې چې د فارس ښارونه یو په بل پسې نیول کېده، فارسیانو شکست وخوړی، کسرا وتښتېدی او د کسرا خزانې زر او جواهرات په غنیمت ونیول سوه او ټول جواهرات و امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته راوړل سوه. د دغه جواهراتو په جمله کې د کسرا وشه هم وه. دلته نو عمر رضی الله تعالی عنه امر وکړي چې خلق دې راټول سي. خلق راټول سوه. بیا یې سراقه ابن مالک ته چې مسلمان سوی و ورغږ کړه. دغه د کسرا وشیه د سراقه په لاسو ور واغوستل او ویل لاسونه دې لوړ ونیسه چې خلق یې وویني او د خلقو په مابین کې تیر سه. د کسرا وشي د سراقه په لاس دی او لاسونه یې لوړ نیولي دي، د خلقو په مابین کې تیریږي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وویل خلقو ته ووایه چې د هجرت په ورځ رسول الله صلی الله علیه و وسلم څه درته وویل. اوس نو سراقه لاسونه لوړ نیولي دي، د کسرا وشي شرنګوي او وایي زموږ نبی صلی الله علیه و وسلم د هجرت په ورځ په داسې حال کې چې د قوم د طرفه په ده پسې خلق ګرځېده، د بیرې او خوف په حالت کې و. ما ته دا زیری راکړي کیف انت یا سراقه وفي یدیک سواری کسرا، یعنی څه حال به دې وي یا سراقه چې د کسرا وشي دې په لاس وي. نو هغه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم وینا او پیشګویي پس له لږو کلو څخه ښکاره او پیښه سوه. صادق المصدوق صلی الله علیه و وسلم مخبر صادق دی. درېیمه واقعه، رسول الله صلی الله علیه و وسلم او ملګري په آرام زړه د مدینې منورې پر طرف رهي دي، د قریشو د شر څخه خلاص او فارغه دي، مګر پر هغه معروفه او مشهوره لار نه، بلکې بله نوې او نامعلومه لار ده او مدینې منورې ته نږدې سوه. خو په لار کې پر یوه خیمه ورغله چې دا خیمه د ام معبد خیمه وه. ام معبد چې یوه سخي زړوره او فصیحه ښځه وه، د خپلې خیمې سره به ناسته وه. هر مسافر چې به پر دغه لار تېرېدی دې به خواړه او اوبه ورکولې. اوس رسول الله صلی الله علیه و وسلم او ابوبکر رضی الله تعالی عنه پر دغه خیمه راغله. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم او ملګري و دغه خیمې ته راورسېده، د ښځې میړه هم نه موجود، یوازې یوه ښځه په دشت کې د خیمې سره ناسته ده، ځکه دغه ام معبد د هغه کوچي عربو څخه وه. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ښځې څخه پوښتنه وکړه چې د خوړلو یو شی در سره سته، ځکه د دوی خواړه هم خلاص سوي وه او دوی پر داسې لار تله چې هلته نه کلي او نه کورونه وه او نه بل څوک پر دغه لار تله. نو ځکه دغه ښځې ته یې وویل چې ستا سره د خوراک یو شی سته چې در څخه رانیسو. ښځې ویل که زما سره یو شی وای تاسې به د هغه غوښتنې ته نه وای اړ سوي، یعنی بې غوښتنې او طلبه ما درکاوه. موږ سخیان یو، دې ته ضرورت نسته چې میلمه یې په خوله وغواړي، مګر والله د خوراک هیڅ شی را سره نسته. خو هلته د خیمې سره یوه وچه ډنګره ضعیفه
او زړه میږ ولاړه وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل یا ام معبد دغه میږ څه شي ده؟ هغې ویل دا یوه میږ ده چې ضعف او ډنګرتیا د رمې څخه پاته کړې ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل شیدې نه لري؟ ښځې ویل دا تر دې ډېره ضعیفه ده چې شیدې دې وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اجازه راکوې چې دغه میږ ولوشم؟ ښځه اریانه سوه چې دا څه وایي؟ وچه میږ ده دی وایي زه ولوشم؟ ښځې ویل که شیدې پکښې شته ویلوشه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل مبارک لاس سره د میږې غولانځه مسحه کړه او بسم الله یې وویل. د میږې د غولاندې څخه شیدې راتوی سوې. ښځې ته وویل یو لوی لوښی راکړه. هغې هم دونه لوښی ورته راوړی چې د یوې لوی ډلې بسېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم دغه میږ تر هغو پورې لوشل چې دغه لوښی په شیدو ډک سو. اول یې و ام معبد ته شیدې ورکړې، هغې تر مړېدو او اوبه کېدو پورې وڅښلې. بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګرو وڅښلې او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وڅښلې. دوهم وار یې بیا میږ ولوشل. د ام معبد ټول هغه لوښي چې دې درلوده د شیدو ور ډک کړه. دا ورته ګوري او په تعجب کې ده، ځکه هغه میږ چې دې درلوده دا په خبره وه چې هغه وچه ضعیفه او ډنګره ده او اوس یې دونه شیدې وکړې چې دا په خپله ورته اریانه ده. خیر، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ملګری یې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ځینې رهي سوه. لږ وخت وروسته ابو معبد یعنې د ښځې میړه په داسې حال کې چې وچې او ډنګرې میږې یې رارهي کړي وې خیمې ته راغلی. کم وخت چې د کور ټوله لوښي په شیدو ډک ولیده په تعجب کې سو. ویل دا شیدې د کومه سوې؟ میږې وچې دي او په کور کې هم د لوشلو حیوان نسته. ښځې ویل دلته یو مبارک سړی تېرېدی، دغه ټولې شیدې یې د دغه وچې او ډنګرې میږې څخه ولوشلې. دا د هغه مبارک سړي برکت دی. سړي ویل دا سړی والله هغه څوک بولم چې قریش پسې ګرځي. ته د چهرې او قیافې بیان راته وکړه یا ام معبد. ورونو، دغه د ام معبد قصه ټولو مؤرخینو د تاریخ علماو او پوهانو بیان کړې ده او د دې سبب چې ټول مؤرخین دا قصه بیانوي دا دی چې ام معبد یوه هوښیاره، پوه، ذکي او ډېره فصیحه ښځه وه. په ژبه کې یې ډېر فصاحت او بلاغت و. د سیرت په ټولو کتابو کې او په ټوله هغه احادیثو کې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیافې وصف پکښې بیانیږي، هیچا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیافې داسې دقیق او فصیح وصف نه دی کړی لکه څرنګه چې دغه ام معبد کړی دی. سره د دې چې ام معبد بې له دغه یو وار څخه بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه دی لیدلی. هغه صحابه کرام چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یې کلونه تیر کړي دي، هغو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیافې دغسې صفت نه دی کړی او نه کولای سوای لکه ام معبد چې کړی دی. نو د دې جهته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیافې په وصف کې هغه اساسي مرجع د ام معبد حدیث بولي. که څوک د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیافې وصف او بیان غواړي، د ام معبد تر حدیث بل دقیق او واضح حدیث نسی پیدا کولی. دا یې په داسې فصیحه او بلیغه طریقه سره صفت کوي لکه اورېدونکی چې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ګوري او هغه یې مخ ته وي. نو د دې جهته څخه ټولو مؤرخینو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیافې په باره کې د ام معبد دغه قول ساتلی دی ځکه چې ډېر فصیح دی او ډېر اهمیت لري. اوس به د ام معبد هغه بیان چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په باره کې یې کړی دی درته ووایم او بیا به په پښتو ترجمه درته بیان کم. کم وخت چې د ام معبد خاوند د دې څخه پوښتنه وکړه چې د دغه مبارک سړي شکل او قیافت څنګه وه، دې ورته وویل رأیت رجلا ظاهر الوضاءه ابلج الوجه لم تعبه نحلة
ولم تزر به سقلة وسيم قسيم في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته صهل وفي عنقه سطع وفي لحيته كثافة الزج أقرن إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم سمع وعلاه البهاء أجمل الناس وأبهاهم من بعيد وأجلاهم وأحسنهم من قريب حلو المنطق فصل لا نذر ولا هذر كان منطقه خرزات نظم يتحدرن ربعة لا يأس من طول ولا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به إن قال أنصتوا لقوله وإن أمر تبادروا لأمره محشود محفود لا عابس ولا مفند. ورونو هغه د عربي خوند او فصاحت زه د پښتو په الفاظو کې نسم پیدا کولای چې په هغه خوږوالي سره درته ترجمه کم، خو بیا به هم دغه د ام معبد فصیح او بلیغ بیان په خپله ناقصه ژبه د پښتنو ورونو د پوهېدلو دپاره په پښتو سره ترجمه او بیان کم. ام معبد وایي داسې یو سړی مې ولیدی چې نور پر ښکاره و، روښانه مخ یې و، دنګرتیا تکلیف نور کاوه او د چاغښت عیب نه پر ویل کېدی، یعنی نه چاغ و نه ډنګر، ښایسته او نوراني و، سترګې یې تورې وې او باڼوګان یې اوږده وه، په آواز کې یې ښایست و او په غاړه کې یې اوږدوالی و، ږیره یې ګڼه وه، یعنی ډکه ږیره یې وه، اوږدې کږې او سره مښتې ورځې یې وې چې چپ به و، هیبت او دبدبه یې درلوده، او که بې خبرې کولې هوښیارې او د محبته ډکې به وې. د لرې تر ټولو خلقو ښه ایسېدی او د نږدې تر ټولو ښایسته او باعزته و. خبرې یې خوږې وې، سره جلا جلا وې، نه ډېرې وې نه لږ، یعنی نه ډېرې خبرې کولې چې پر چا وغمیږي او نه دونه لږ وې چې څوک په پوه نه سي. هره خبره یې جلا او د فهم وړ وه. خبرې یې لکه پیول سوي ملغلرې یوه په بل پسې راتویېدې. چارشانه و، په جګوالي کې یې کمینه وه او نه په سترګو کې ګردۍ معلومېدی، یعنی نه جګ و نه ګردۍ. د دوو شاخو یا ګلدستو په مابین کې یو شاخ یا ګلدسته وه او په درو سرو کې وده ته ډېر کتل کېده. د دې خبرې څخه مقصد دی صلی الله علیه و آله وسلم او د ده ملګري ابوبکر او عامر ابن فهیره دي، یعنی دوی درې لکه د درختې درې شاخه یا د ګلانو درې ګېډۍ داسې وه، خو سترګې د ده څخه نه اړول کېدې او په قدر او عزت تر نورو بهتر و. ملګري یې درلوده چې پر ده مهربانه وه، چې ده به خبرې کولې د ده خبرو ته به چپ وه، یعنی غوږ به ورته نیولی و، او که به یو کار ور وفرمایه د هغه په عملي کولو کې به چابکي کول. ملګرو یې اطاعت او فرمانبرداري کول. ورین تنده یې و او په خبرو کې یې عبث او بېهوده خبرې نه وې. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیافې هغه بیان و چې ام معبد و خپل میړه یا خاوند ته دغه علامې وویلې. نو ابو معبد د ښځې میړه وویل والله دا د قریشو هغه صاحب او ملګری دی چې موږ یې په مکه کې خبرې اورېدلې دي او ما دا قصد کړی دی که مې په وسه پوره سوه چې د ده ملګری سم، یعنی که موقع برابره سوه ملګرتیا به کوم. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت د لارې هغه واقعه وه چې د ام معبد سره یې ولیدل. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.